ملګرو پښتو اپ چینل سبسکرایب کړو او دینا بادا د بیل بټن ووایو چې موږ نوې ویډیو تاسو ته تر ورسیږي. دغه شاعرانو حوصله افزایی د حکومت ته پکار دي چې وکړي. نو اول دا نوي شعرونه دي. زیړ مر د مازدیګر لکه د غره په سر ولاړ وي. زیړ مر د مازدیګر لکه د غره په سر ولاړ وي. تصویر مې د جانان داسې د غره په سر ولاړ وي. زیړ مر د مازدیګر لکه د غره په سر ولاړ وي. تصویر مې د جانان داسې د زړه په سر ولاړ وي. او درانه غمونه راکا زه یې وړلی شم په مینه. درانه غمونه راکا زه یې وړلی شم په مینه. ستا غم زما په سر لکه ویښته په سر ولاړ وي. درانه غمونه راکا زه یې وړلی شم په مینه. ستا غم زما په سر لکه ویښته په سر ولاړ وي. او منزل ته رسېدل غواړو خو څنګه به رسېږو. منزل ته رسېدل غواړو خو څنګه به رسېږو. کاروان چې روانېږي نو ړانده په سر ولاړ وي. منزل ته رسېدل غواړو خو څنګه به رسېږو. کاروان چې روانېږي نو ړانده په سر ولاړ وي. او ای ناوې د پښتو چې ستا د ننګ خبره راشي. ای ناوې د پښتو چې ستا د ننګ خبره راشي نو تل دې دغه ښکلي پښتانه په سر ولاړ وي. ای ناوې د پښتو چې ستا د ننګ خبره راشي نو تل دې دغه ښکلي پښتانه په سر ولاړ وي. او د شپې تپو تیارو کې پټوي رانه خوبونه. تپو تیارو کې پټوي رانه خوبونه. ستا غم لکه د غل د دیواله په سر ولاړ وي. او قربان دې د تیرو تیرو اوږدو اوږدو بڼو نه. د تیرو تیرو اوږدو اوږدو بڼو نه د غشو غوندې نیغ د لړمانه په سر ولاړ وي. افګاره د پیمخو د یارۍ دغه مثال دی. د یارۍ دغه مثال دی. حیران لکه چې څوک د منګاره په سر ولاړ وي. موږ ته سرایکي هم راځي. موږ محلې چې سرایکي ده ما ته دومره یاد دی چې زه وړوکی وم ما سرایکي کې شاعري کړې وه. اوس یوه ډوړه مې یاده ده چې مویا ਨਾ ਤਮਰ ਵੈਸਾਂ ਇੱਕ ਡੀਏ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੇਵਣ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਦਰਕਾਰੇ. ਜਾਂ ਪੁੱਛਮ ਖਾਲਕ ਮਾਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਤੈਂ ਕਿਵੇਂ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰੇ. ਅਫਗਾਰ ਰੱਖੇ ਸਾਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ. ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ نو ما سرایکي چې وړوکوالي چې لیکل کړي دي او اردو چې مې کړي دي. پښتو مې چونکې پلار نیکه ژبه وه د وطن ژبه مې وه نو ما ته د پښتو استاد محترم طاهر ګل اجوی صاحب دا وصیت وکړ پښتو کې لیکل کوه. نو پښتو د په پښتو کې لارې مه جوړه. ما یو دوه شعرونه دي چې ما په خپله ګریوان سیرې که پاګل یم. اوس په ځان پورې خندا کومه ګول یم. زندګي مې برخې برخې کړه ملګرو په دنیا کې زه د هر چا خپل یم. نو ما زندگی داسې ده چې ما ظاهر ته ما مخشي ارزو کوم پیرخانه یو موږ ګدۍ ده موږ ځای د خوشبنو خلکو اسپتال ده. نو هلته مخلوق راځي واقعي چې ما خپله زندګي تقسیمه کړې. ما بچو ته کمه توجه کړې ده. ما بچو زمنو چې هغه تعلیمونه کوي لګیا دي سکولان وایي خو د شعر و ادب سره هغو دلچسپي نشته. البته ما ورور سمر عباس سمر شاعر ده چې وړوکوالي نه د ما به شاعري کوله. ادې به مو د الله وبخښي غلي په غاړه به موږ دوه په دوه وروڼه وو. والد صاحب وفات نه بعده به ادې ناسته به ده به لیکلي وو ما به لیکلي وو. دا وړوکی و ادې ته به مو شعرونه اړول. بیا د ما وراره ده راحل بخاري ماشاءالله د اردو د پښتو ښه شاعر ده. هغه یو کتاب یې شایع شوی ده یعنې ورور او وراره چې مې دا ګډ راغلي دي دا کوم د ما شاعري وال بچو چې نسته بچی مې تعلیمان کوي لګیا دي خو ما توجه ورته کمه ده. دا حقیقت ده ځکه چې ما زه یو کس یو الله په هر چا قادر ده پر شي. نو زه کله چا سره کله ما مختلفو طبقو سره زندګي ده ملنګانو سره پیرانو سره خانانانو سره علماو سره شاعرانو سره فنکارانو سره هر قسم طبقې سره ما کوشش ده
چې ما ته د ګناهګار نه نفرت نه دی کول پکار، ګناه نه نفرت کول پکار دی. ما ته د شرابو نه نفرت کول پکار دی، شرابي نه دی کول پکار. نو دا خلکو سره چې موږ مینه نه کوو به دا اصلاح څرنګه کیږي؟ تو شاعري په دنیا چې افغان صاحب و چې تاسو بچپن نه دا 8وی کلاس نه دا شاعري کوله، تاسو ته کور له طرف نه څه داسې پابندي یا داسې کیسه مخې ته راغلې ده چې تاسو شاعري نه کټ کولو؟ ما عرض وکړو چې 1975 چې مې والد صاحب وفات شو 10وی جماعت کې، بیا خو ما مشر هغه ما نه مشر بل نه و، موږ صرف 2 ورونه وو، نور مو یو ادې و 2 ورونه بس. نو بیا خو زم کور کې مشر هم دا د تکلیفونه مو تیر کړي، بغیر پلار نه موږ وړو کې پات اصلو مشکلات مو تیر کړي دي، خو الحمدلله وختونه و تیر سي. نن اوس دی الله پاک لوی فضل و کرم ده. او ما په دغه علامه اقبال شعرو کې خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. نو ما په دې مربوطو د وچو ستړو سیراګانو نه د پښتو د شاعري آغاز وکړ. او نن الحمدلله چې چېرته پښتانه پښتو وایي یا پښتو ژبه پېژني یا په پښتو پوهېږي، بیا به د هغو د مروتو افګار بخاري پېژني. دا نشه چې ده هره کومه نشه چې ده خاص کر دا اوس یو بله نشرګړه ده، ما ته دا مقراله شه ده ما ته د یاده کړه آیس د موږ د قوم ټول نوجوانان چې دي دا ډېر تباهي طرف ته بوتلل او نوجوان نسل ډېر متاثره کړ. نو دا زما چې داعش په دومره نقصان نه ورکړی نو چوره چې دا آیس نقصان کوي لګیا دغه نه هر زړی زلمی نوجوان د قوم اساسي مستقبل دا دوی د نوجوانانو نه به لیډران جوړېږي، دونه به مستقبل رهنمایان جوړېږي. بیا چې د ما قوم نوجوانان تباه سي په آیس باندې یا په اخته سي، بیا خدا خود تباهي ده. دا دغه پلیټفارم نه حکومت نه ضلعي انتظامیه نه عوامو نه ټولو نه دا موږ دا ریکویسټ کوو چې دغه د آیس مخنیوي لپاره د ټول فعال کردار ادا کړي او دا شاید ختم کړي، که نه دا به دوره نقصان کوي چې دوره به هغه داعش والو نقصان نه جوړ کړی، توره به د آیس قوم ته ورکوي. داسې نورې نشې اصلې او یو مستعد تندرست او تکړه جوان چې دا کار کوي سي دومره بیمار غاړه نسی کوي، دومره نشي نسی کوي. دا خو جوته خبره ده. تاسو موږ د دې خلکو چې دا شعور پیدا کو، شاعرانو ته دا پکار دي په دې سلسله چې خپل شعرونو چې یو قوم چې د نوجوان مفلوج سي آ قوم تباس انحصار د مستقبل په نوجوانانو باندې چې تا قوم نوجوانان مفلوج سي ذهني طور باندې هغه ذهني صلاحیتونه ختم سي، بیا به تا مستقبل چې شعر روښانه دا ځنې شعرونه ما سره په لیکلي دي په دا کاغذونو چې کېدای شي دا ډېرو خلکو نه یې اورېدلي. د مینې اور داسې ستی کړم چې بیا جوړ نه شومه، د مینې اور داسې ستی کړم چې بیا جوړ نه شومه، زه په دریاب د اوښکو ډوب شومه خو سوړ نه شومه. د مینې اور داسې ستی کړم چې بیا جوړ نه شومه، زه په دریاب د اوښکو ډوب شومه خو سوړ نه شومه. او د زمانو راسې مې وږې دي جذبې د مینې، د زمانو راسې مې وږې دي جذبې د مینې، زه په دیدن د خبریانو چیرې موړ نه شومه. د زمانو راسې مې وږې دي جذبې د مینې، زه په دیدن د خبریانو چیرې موړ نه شومه. او زه د غمونو په میچن کې لکه کاڼی د عشق، زه د غمونو په میچن کې لکه کاڼی د عشق، حالاتو ډېرو دلولما خو اور نه شومه. زه د غمونو په میچن کې لکه کاڼی د عشق، حالاتو ډېرو دلولما خو اور نه شومه. ای د مغرب د وحشتونو تکې تورې بلا، ای د مغرب د وحشتونو تکې تورې بلا، تا به خوړلی وم خو زه به درنه خوړ نه شومه. ای د مغرب د وحشتونو تکې تورې بلا، تا به خوړلی وم خو زه به درنه خوړ نه شومه. د سپېلنیو غوندې ستا سترګو ته ولوګېدم، د سپېلنیو غوندې ستا سترګو ته ولوګېدم،
قبول دې نکړم جوړې ستا د نظر توړ نشوما ډېر ښه او ما د ضمیر د ارمانونو سودا نه ده کړې ما د ضمیر د ارمانونو سودا نه ده کړې هیڅ کله خرچ زه په لکونو په کروڑ نشوما یو میری بیا افغان سے ما د ضمیر د ارمانونو سودا نه ده کړې هیڅ کله خرچ زه په لکونو په کروڑ نشوما او زه د زاړه جانان یادونه ګرځوم په زړه کې زه د زاړه جانان یادونه ګرځوم په زړه کې افګاره ځکه خو تر اوسه پورې زوړ نشوما حاجی ډېر ښه زه د زاړه جانان یادونه ګرځوم په زړه کې افګاره ځکه خو تر اوسه پورې زوړ نشوما